سلامونه لیدونکو په دې هیله چې ښه به یاستئ یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم زه هین افیشل یوټیوب چینل ته لیدونکو په نن ویډیو کې موږ تاسو زده کوو چې څنګه کولی شو موږ له خپل حسابي اکاونټ نه بانک اکاونټ ته پیسې واستوو همداشان د بانک اکاونټ نه حسابي ته پیسې واستوو ملګرو اوس هغه وخت تللی دی چې تاسو به بانک ته تللی یو هلته به تاسو ساعتونو انتظار کوو بیا مو خپلې پیسې بانک اکاونټ کې اچول یا به هم ترې اخیستلې نو اوس حساب پې دغه ټول مشکلات حل کړي دي او ډېر غټ سهولت رامنځته شوی دی نو حساب پې سره تاسو کولی شئ چې خپل بانک اکاونټ ته پیسې هم واچوئ هم د بانک اکاونټ نه پیسې په اسان ډول حساب پې ته راولېږئ او حساب پې نه تاسو په هر نمایندګۍ کې اخیستلی شي او هم هر ای ټي ایم نه تاسو دغه پیسې نغدي توګه ترلاسه کولی شئ او هم د هر نمایندګۍ نه د حساب پې نه تاسو په نغدي توګه ترلاسه کولی شئ ښه ملګرو راځو ویډیو ته مخکې له دې چې زه تاسو ته طریقه در وښیم نو یوه هیله کوم له هغو کسانو نه چې زه هین افیشل یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه دی نو دا د سره ضرور سبسکرایب کړئ سمه ده ښه ملګرو تاسو به که چېرته حسابي اکاونټ نه وي جوړ کړی نو د دې ویډیو نه لاندې ډسکرپشن کې د دې لینک دی د ساین اپ کېدو هغه به تاسو وګورئ او که چېرته تاسو لارښود غواړئ چې څنګه اکاونټ جوړېږي هغه باندې ما ویډیو جوړه کړې ده نو هغه لینک به هم زه تاسو ته په ویډیو ډسکرپشن کې واچوم سمه ده نو تاسو به حسابي اکاونټ جوړ کړئ سمه ده ملګرو کله هم حسابي اکاونټ جوړ کړئ نو تاسو حسابي اکاونټ جوړ کړو او پیسې مو پکې واچولې نو اوس غواړو تاسو به څه وکړئ تاسو یو کار باید وکړئ مخکې له دې چې تاسو بانک اکاونټ ته پیسې واستوئ تاسو به د ټولو نه اول خپل د بانک نه د چې کوم بانک کې تاسو اکاونټ لرئ تاسو به ورته وایئ ماته افی کارت راکړئ یعنې ای ټي ایم کارت ماته راکړه صحیح ده هغه به تاسو ته ای ټي ایم کارت درکړي بغیر د عزیزي بانک نو تاسو نو ټولو بانکونو کې کولی شئ انشاءالله آینده کې به عزیزي بانک مشکل هم حل شي تاسو به هغې ته هم پیسې استولی شئ او هم به هغې نه دلته حساب یې ته رالېږلی شئ نو تاسو به ای ټي ایم کارت واخلئ سمه ده ای ټي ایم کارت مو واخیسته هر یو بانک وي بغیر د عزیزي بانک نه نو دلته به تاسو دغه اپشن باندې کلیک کوئ د کارت زیاتول صحیح ده د کارت زیاتولو کې به تاسو د کارت ډول انتخاب کړئ دلته کوم کارت دی تاسو سره نو موږ سره افی کارت تاسو به واخلئ صحیح ده افی کور افی کارت په دې به تاسو کلیک واخلئ صحیح ده د کوم بانک کارت د افی فرض مثال غضنفر بانک دی غضنفر بانک ما انتخاب کو نو تاسو به همغه مربوطه بانک چې کوم بانک نه اخیستی وي همغه بانک انتخاب کړئ صحیح ده کوم کې چې اکاونټ لرئ دلته به تاسو خپل نوم او تخلص ولیکئ سمه ده په انګلیسي کې به ولیکئ فرق نه لري او دلته به تاسو د کارت شمیره ولیکئ هغه شمیره چې په دې ای ټي ایم کارت باندې ګورئ دغه شمیره ښه په دې عکس کې زه ورته نښه کوم دغه شمیره د 14 رقمي شمیره به تاسو دلته ولیکئ کله چې دا ولیکل تاسو به د هغې ای ټي ایم کارت پین کوډ یو ورقه کې تاسو ته درکوي هغه پین کوډ به تاسو دلته ولیکئ سمه ده او بل په دې باندې د کارت په د نمبر نه لاندې دلته د ایکسپایر ډیټ وي که نه د ختمېدو تاریخ وي هغه به تاسو دلته کال او میاشت صرف ولیکئ او په دې اثارو کې به تاسو انتخاب کوئ افغانۍ اکاونټ لرئ افغانۍ که تاسو ډالري اکاونټ لرئ او نو بیا ډالري انتخاب کوئ سمه ده بیا پر مخ لاړ شئ تاسو کارت به وصل شي دغسې ډول باندې به تاسو کارت وصل شي صحیح شو اوس موږ څه کوو راځو خپل بانک اکاونټ ته اوس پیسې له حساب پې نه استوو سمه ده ملګرو یو خبر باید تاسو په یاد وي چې حساب پې نه بانک ته پیسې لیکئ 10 افغانۍ پر ټرانزیکشن دی او تاسو کولی شئ 50,000 افغانۍ یو ټرانزیکشن کې واستوئ سمه ده نو تاسو به دلته راشئ لیګلو ته ښه لیګل اپشن باندې به کلیک واخلئ دلته هم چې کله کلیک واخیست تاسو به انتخاب کوئ بانکي حساب ته سمه ده دلته به ملګرو افغانستان دی تیار راغلی دغه افغانستان به انتخاب کوئ سمه ده او بیا به څه وکړئ له افی اکاونټ څخه دلته به تاسو همدغه اول اپشن باندې کلیک واخلئ چې تاسو غضنفر بانک اکاونټ ته هم لیکئ همدغه اول اپشن به کلیک اخلئ صحیح ده هر یو بانک ته چې لیکئ مشکل نشته دی زه اوس غضنفر بانک ته لیکم نو دلته څه دی اول اپشن دا دی د پیسو کچه ګورئ دلته به تاسو پیسو اندازه ولیکئ څومره افغانۍ ګوره تاسو 10 افغانۍ هم استولی شئ د 10 افغانۍ نه تر 50,000 افغانۍ پورې تاسو خپلې پیسې بانک اکاونټ ته استولی شئ زه فرض مثال باندې استوم 200 افغانۍ به زه واستوم سمه ده 300 افغانۍ به واستوم 300 وبخئ 300 به دلته تاسو ولیکئ سمه ده په دې کې به تاسو د لاندې اپشن کې مهرباني وکړئ انتخاب یې کړئ بانک انتخاب کړئ په دې به کلیک واخلئ او دلته به تاسو خپل بانک انتخاب کړئ کوم بانک ته لیکئ غضنفر بانک ته سمه ده دلته به تاسو د کارت شمیره ولیکئ هغه کارت چې ای ټي ایم کارت دی یا فیک کارت چې دی په هغې کې 14 رقمي شمیره ده هغه به تاسو دلته ولیکئ زه به دا ولیکم سمه ده ښه ملګرو ما شمیره هم ولیکله
اوس هم شمېره ولیکه کارت باید وصل وي. کارت چې وصل نه وي تاسو پیسې نشئ استولی. سمه ده، ځکه چې تاسو شاید تاسو دا کارت ورک شي او بل کس استفاده ترې وکړي، نو بیا دغه ډول باندې دې خاطر د سکیورټي د خاطر تاسو سره باید دا کارت وصل وي. بیا تاسو لیږلی شي، یعنې هغوی اعتباري شي دا کارت دلته وصل دی، هم د دې کس خپل اکاونټ دی، خپل بانک اکاونټ ته لیږي یا یې ترې رالیږي د بانک نه هغې ته. نو دواړو صورتونو کې باید تاسو کارت وصل وي. سمه ده. ښه، دلته بیا تاسو څه وکړئ، پر مخ لاړ شئ، په دې باندې به کلیک واخلئ. ښه، اوس وایي تاسو دومره پیسې دي دغه اکاونټ ته، دغه نمبر دی، دې ته غواړئ واستوئ. اوس ورته مې تایید کړی. هو، دلته به تاسو د خپل حسابي پین کوډ ورکړئ. سمه ده، زه به حسابي پین کوډ ورکړم. کله چې دا ورکړم ملګرو، دلته به لږ منتظر شئ او تاسو ته دغه کوم پیسې دي لوډینګ کې ګورئ، تادیه د پرمختګ په حال کې. نو دا پیسې اوس د پرمختګ په حال کې شولې او څو دقیقو کې به د زما اکاونټ ته دغه 300 افغانۍ ورسیږي. دلته به ریفریش کوئ، ګورئ زه دا ریفریش کوم او تاسو ته وښیم. ګورئ تر اوسه لا نه دي رسېدلي، کله چې ورسېږي دا دی ورسېدي. ښه، اوس زه ماته یو میسج هم راشي. کله چې ملګرو میسج ماته راغی، زه به تاسو ته هغه هم در وښیم چې دا دی ما اکاونټ ته ګوره 300 افغانۍ اکاونټ ته اضافه شولې. نو دا د ملګرو ماته غضنفر بانک له خوا نه میسج هم راغی چې ستاسو اکاونټ ته پیسې اضافه شو. ګورئ 300 افغانۍ زما اکاونټ ته اضافه شولې. نو دا یو تر ټولو اسانه لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل بانک اکاونټ ته له حسابۍ نه پیسې واستوئ، بغیر د دې نه چې تاسو ورشئ او تاسو انتظار وکړئ خپل اکاونټ ته پیسې اچولی شئ، او هم کولی شئ چې له بانک اکاونټ نه حسابۍ ته راولېږئ. نو ملګرو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. الله په ښه وخت ولرئ.